نیوز پری چینل لیدونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته پاکستانی چارواکي وایي هیڅ کله به د پاکستان خبره د افغانستان پر ضد استعمال نشي. د پاکستان پارلمان ته دغه هیواد د پوځ او استخباراتو له لوري د افغانستان پر روان وضعیت معلومات ورکړل شوي دي. په دغه غونډه کې د پارلمان غړو وزیرانو د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د پوځ ویان پکې ګډون کړی و. د پاکستان د استخباراتو مشر جنرال فیاض د غونډې ګډونوالو ته ویلي چې دوی په افغان سولې بهیر کې خپل رول لوبولی او خاوره به د افغانستان پر ضد استعمال نشي. تر دې غونډې وروسته له رسنیو سره خبرو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي ټولو سیاسي ګوندونو په روانو حالاتو کې د پوځ ننګه کړې او ټولې ملاتړ کوي. د پاکستان امنیتي چارواکو او پارلمان د کمیټې ترمنځ دغه ناسته په داسې حال کې کیږي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه پوتو دي او په دې وروستیو کې جګړې زور اخیستی دی. بل لور ته نړیوال بانک وایي نړیواله ټولنه د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د نړیوال بانک نوې مشر مالینډا ګوډ ویلي په دې سختو شرایطو کې اړتیا لیدل کېږي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ساتلو په موخه دوام ومومي. هغې زیاته کړې افغانستان د کرونا او بد خپرېدو او د کړکېچنې سیاسي اوضاع له امله له سختو شرایطو سره مخامخ دی او له همدې امله اړتیا لیدل کېږي چې د نړیوالې ټولنې مرستې خلکو ته د اړینو خدماتونو د وړاندې کولو او د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ساتلو په موخه دوام ومومي. د نوموړي په خبره له تیرو 20 کلونو راهیسې نړیوال بانک د افغانستان د خلکو یو مهم ملاتړی پاتې شوی او له دې هیواد سره د پراختیایي پایلو او د پرمختګونو په ترلاسه کولو کې د ستایلو وړ رول لوبولی دی. ویډسټین وایي افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوو. د ملي دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدي د امریکا له دفاع وزیر ویډسټین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ملي دفاع وزارت وایي دواړو لوري د په ستراتیژیکو او پوځي همکاریو غږېدلې دي. د امریکا دفاع وزیر د افغان ځواکونو وړتیاوې ستایلې ویلي دي چې دوی د دغو ځواکونو د اوږدمهاله تمویل او مسلکي زده کړو په برخه کې همکاریو ته دوام ورکوي او له افغان حکومت سره دوامداره مشارکت ژمن دي. آسټین د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د سولې خبرو د رامنځته شوي فرصت نه په ګټه اخیستو او تلپاتې سولې ټینګار کړی دی. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې.